راغلی پلاوی د امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي نصر الله حذیفه، د دفتر عمومي مدیر الحاج مولوي عبدالغفور مبرور او د یادې قومندانۍ ټول پرسونل سره ولیدل. مسلکي معین ښاغلي حسیب د قرآن عظیم شان د ترجمې د ګډونوالو څخه د لیدنې پر مهال وویل دا چې د اسلامي نظام په حاکمیت سره د مشرتابه حفظه الله تعالی له لوري د حج او اوقاف وزارت ته دنده سپارل شوې چې په ټولو دولتي مرکزونو کې د شعبان المعظم او رمضان المبارک په میاشتو کې د قرآن عظیم شان ترجمه پیل کړي چې خوشبختانه په منظم ډول سره په ټولو ټاکل شویو مرکزونو کې جریان لري. نوموړي زیاته کړه چې امیر المؤمنین حفظه الله سپارښتنه کړې چې په ټولو مرکزونو کې دې ټینګار وشي ترڅو ټول مسؤلین او مامورین پر وخت ترجمې ته حاضر شي. هغه وویل موږ د یو سپیڅلي نظام مامورین یو، باید د قرآن عظیم شان محبوب کتاب سره مینه زیاته کړو او په ښه ډول یې ترجمه او زده کړو. د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په راستول شوي خبر کې راغلي چې د امنیتي چارو مرستیال ښاغلي حذیفه راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او اطمینان یې ورکړ چې د قرآن عظیم شان پیل شوي ترجمې ته به ټول مسؤلین او کارمندان په ټاکل شوي وخت حاضر وي. نوموړي راغلي پلاوي ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او غونډه په دعا ویلو سره پای ته ورسېدل.